سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. तमाम मुहतरमों, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फज़ल अली मददुल्लाहुल आली हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह और कानून में अजिल्ला उलमाना रोल तलवदे सामीन उता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दे मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह ज़दा आगा वक्त नाराज़ी चले गिरा सिर्फ माज बोले और जुमा को वालों के होते हैं ज़बा कायदा राज़ी खुदावत में कानून दारुन देखशनी थी और बुढ़ावाली तरह गया था। बुढ़ावाले जानते हो बीमारी ब्यागे तरह डेरी बीमारी मराठी कनिदा दमा पदड़ करती बिना मस्तर से अनंत मादा दुमरा कुतों के पल्लारों के दा दुमरा खलक नास्ते ज़दी तरह दे मदरसे तरह क़ादत दे मुहतरम उम्तदालुम लंबरते और नमूना डेर खुसूसी अस्माए चित्ता मुकब्बरा के कुंसी दे आगे के सामने आओ करने की रोडी मुझे पत्र आलम नजूर देर खुशाल वे खबर दादा जदी के अदीम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब दिल महमूद और सियासी मैदान के लिए किरदार है। हज़रत शेख मौलाना अब्दुल अली अली थे नो इदाफा शिवी का कलना से दो तदना कमाल दे जदे मख के मिंबर वज़ीरों में नदी मदरसे तरह रबत फल सबकों ने भी निकली और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहद्दिस थे हमारा फल शागिर्दान के जन्नत और जयीर आलिम दे कलना से दे पकड़ा हम वक्ती उस ददेगा नवाज़ीन पतला सदे तेरा दडीर तरक्की शुरू का दोरा के तेरा का सदा दा मौलाना दे मसरूफियात की दाव तो पतर मान ज़्यादा खबर है खुदाई हुए का मुझे दानू खुदला की देखा दानंद मल्क हर शोभा की थी सियासत की दी अवल सच के दानू में हकानिया फादिलान थी कपा तकवा के वे कपा पीरी मुरीदी के वे और हर मैदान तदरीस वे और कसवर का हवाला के अल्हम्दुलिल्लाह मुगा देर खुशहाली मुगा ज़मीन दसर ताजुन दी दारुन में हकानी लुंदे और दयम देर हलालियान दी दारुन में हकानी सराय रबत अगर कटकड़े न दे हर दौर चराग ले दे और मुगा गई तब बच्चों का नजर दूर अल्हम्दुलिल्लाह दा टोल संगत मौलाना से हुए दा टोल इलाका दादा गुलिस्तान दा दारुल हकानी दा टोल मदरसे गुलू ने दिला है दारुल पदे वाले फखर
څه ضرورت نشته د دې دومره شاخونه دي چې هغه مو محدود کوو نه چې فلاني مدرسې سره 3 شاخه دي فلاني سره 4 دي دا هر یو د دې قاتل هغه ځان ته یو لوی سمندر او شاخ دی نو دا څنګه موږ راګیر کوو په یو څو مدرسو کې چې دا مو شاخونه دي زما محترمو دا عالم تاسو باندې ډېر لوی مقام دی طالب ډېر لوی مقام دی تاسو ته حضرت مولانا مدد الله علی په سبق کې ویلي طالب العلم د دیني علومو چې هغه په لاره ځي فرشتې ورته خپلې وزرې غواړي د دې طالب ته خپل لاندې وزرې غواړي دا اعزاز بل چاته نشته دا د آخرت اعزاز دی او ډېر لوی اعزاز دی بلکې یو روایت ما چېرته لیدلی و چې یو عالم به عمله وفات شي او د هغه قبر کوم قبرستان کې وشي مختلف روایات دي چېرته 12 میله دی چېرته 14 میله دی چې 4 چاپېره 14 میله کې الله جل جلاله د هغې می امواتونه چې څومره دي که څوک عذاب کړي الله ته عذاب اوچت کړي د عالم دومره لوی مقام دی دا پاکستان چې دی که نه زه همیشه وایم دې کې چې دا د دین سربلندي ده که یو حکومت راشي او د اسلام ذره توهین وکړي نو دا خو خار دی که نه په دې بانډو کې چې امامان دي که نه بانډو کې هغه یې راوچت شي پیټرونه شروع کړي دا مدرسې ډېر په حریت مبني دا د حکومتونو دغه نه دي تابعدار نه دي لکه اوس چې ګرځي و شي داسې میلاو شي ورته وایي موږ امامانو ته څه ورکړو 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ ورکړو او ظالم زامنو زموږ د علم په 10,000 روپۍ هلئ دا خو موږ په اربونو نه بدلو دا خو د عالم توهین کوئ دا ټول آزادې مدرسې دي د دې دنیا کې مثال یو افغانستان کې قطب دی یو په بنګلادیش کې دی نور په نور هندوستان کې دي هغوی غریبان خو هغوی خو د هغې مودي مقهور او مظلوم دي نو دې کې چې دا بیداري ده چې حکومت څه غلط کول غواړي نو په بانډه کې هغه یو شپږ کورونو ته چې امام مونځ ورکوي هغه هلته په حق ناره شروع دا د دې مدرسو برکت دی شام کې مدرسې نشته په بازار کې که روان دي شامیان پته نه لګي د ګیره نشته نور نشته ښځې بربنډ دي نو هغې کې هر کارونه کوي هغې وجه دا ده چې هلته نه پرېږدي دا مدرسې حتی چې سعودي عرب کې هم دغه حال دی د آزادۍ باندې مبني مدارس علما هلته شته نه تاسو ګورئ اوس څه حال دی یو مسلمانانو څه 52-53 د څومره دي ملکونه هغې کې دا نظام نشته دا مزېدار دا زبردست نن به دا څومره دا فضلا چې دي دا به کور کور ته رسوي دا مولانا ورته چې څه خیلي دي دا به کورونو ته رسوي داسې نظام دنیا کې نشته عراق کې نشته ما سعودي عرب کې نشته په یو کې نشته بلکې ما اورېدلي چې هغوی خو د هغې ګنډې نه ده لا اله الا الله سره هم نه لري څومره الله دې خیر کوي الله یې د حرمینو هغه حرمت قایم او دایم وساتي نو دا علما دغه نه دي که دا علما نه وی قسم په خدای قسم که موږ مور خور پلار هغه ته د احترام په نظر
ورته کتلې نه وې ټول د دې علماو برکت دی د دې قدر وکړئ د دې احترام وکړئ کله موږ هم د هغې مادر پېدر آزاد خلکو باندې زموږ زنانه به هم وي او زموږ مردانه به هم وو او موږ ټول بچي به هم په هغې لاره روان دا د دې مدارسو برکت دی ابا دې وایي که نه جهاد دی کې مدرسې جوړوي وده ظالم دامنو تاسو هر کوڅه کې یو سکول دی دومره سکولونه دي چې نومونه اخلاص شي د هغوی ته چل نه ورکړي چې څه نوم ورته کېږي هغوی دومره کار نه کوي ملک دپاره اسلام دپاره ته دومره دا مدرسې کوي دا د دوی په دې اعلی ایمان او د حکومتونو غلامي نشته او چې کوم دی نو د صدرانو د وزیرانو د هغوی ته چې درکې کوم پراته دي هغه ملایان پکې نشته د هغې دا نتیجه ده چې زموږ هر مسلم کې حریت دی هغه آزاد دی او شام دی په دې پاکستان او ټول به اعلان وکړو که نه ټول به موږ بورډونه جوړو بورډونه ناظرون چې د حکومت پر ورځوو هغه خو ورته لاړل یو څو او څلور هم لاړل نومونه یې لاړلو نو هغه اوس هغه شو مولانا تقي عثماني ارده چې اوس د هغوی تعداد 24 ته ورسېد 70 کې خو ډېر داسې نغل که نه تاسو د علاقه کې مو د نورو کې مو اوس هغه 24 ته ورسېد یعنې هغه پړمخې پرېوتل د دې مدرسو د دې للهي فوج د دې مقابله څوک به کوي چاپلار هم نشي کولی نو زما محترمو تاسو ته الله ډېر لوی مقام درکړی الله جل جلاله فرمایي چې یو عالم او جاهل هغه نشي برابرېدی یو لوی سرمایهدار یو لوی صدر اعظم وزیر اعظم هغه د یو باندې عالم حیثیت هم هغه کې نشته ده ته الله ورکړی نو الله جل جلاله دې دا مدرسې قایمې او دایمې لري او د ډېر مشهور امام چې ما ته چې زیات بارد صاحب باندې مولانا و کبي زه اوس هم د حدیث نه راووتم او ورته مې ویل چې بیا راځم بس او نور استادانو دا کتابونه پاتې دي نو الله دې دا زما دا یو څو خبرې په خپل دربار کې قبول کړي